د ننګرهار ولایت فارمیاړي سیمه کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د 22 میلیون افغانۍ په لګښت 15 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. مسؤلین وایي دغه پروژې د فارمیاړي ګودامونو سیمه کې د یو کال په موده کې چې 2 اتاقونه او د ګودامونو تخریب شوو ځایونو ترمیم هم پکې شامل رغولي دي. چې په دې کې د 1200 متره په شاوخوا د احاطې دیوال په معیاري توګه همدارنګه په دې کې سلطنت ډیجیټل ترازو نصب شاري ضمناً 2 اتاقه اداري ساختمان د ترازو د استعمال کوونکو لپاره ساختمان او ضمناً په دې کې د لسبابه ګودامونو د ترمیم چارې هم شامل وي. پر دې پروژو نیوکه دا ده چې لګښت ته په کتو بې کیفیته رغول شوي خو ولایتي اداره وایي د څېړنو په موخه به یې تخنیکي ټیم وګماري څو ارزونه یې وکړي. که پروژې په بې کیفیته ډول سره او یا په لوړ نرخ موږ وړې پروژې عملي کوو یا کمې پروژې عملي کوو، د کې شک نشته چې دا یوه لویه غلطي ده او موږ خپلو خلکو ته خپل ولس ته مسؤلیت لرو. دا یو تخنیکي ارزونې ته ضرورت لري چون یوه تخنیکي مسئله ده. ولسي استازي هم له ولایتي ادارې د ورته اقداماتو غوښتونکي دي او غواړي څو ملي ګټو ته زیان رسونکي اشخاص خلکو ته په ګوته کړي. هغه څوک چې اوښ په بډه وهي او خپې بیرون زانګي او بیا وایي چې دا ما په بډه نه دی وهلی، نو موږ په حکومت هم دا غږ کوو، خپله فریضه هم ګڼو چې قانون کوم حق راکړی د نظارت راته او ژورنالستان ورونه هم موږ نه جدا نه دي، بیل نه دي په خپله برخه کې. په ګډه باید دغسې خلک د دوی مړوندونه ونیسو او دا رابرسېره کړو، معلوم یې کړو د خپل خړ ولس ته چې دا څوک دی. ډیری وخت په ننګرهار کې په لوړ لګښت ګڼې وړې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي خو د کیفیت د ټیټوالي له کبله فعالیت د ګوتو په شمار ورځې دوام کوي او ژر له منځه ځي.